د اسلام ساتونکي د اسلام ساتونکي ته عالمانو، داعیانو، مجاهدینو او عوامو ته د شهید عبدالله سعید زرینی کرشي نهمه برخه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله خير الورى اما بعد. ستا ثابت پاتې کېدل د دشمن مکر ماتوي. ای د دغې لارې لارویه، د اسلام دشمنان همیشه د دلیل میدان کې پاتې راغلي چې خپل باطل ورباندې ثابت کړي. نو ځکه یې اهل حقوقو ته هر وخت رنګارنګ تکلیفونه او تعذیبونه ورکوي، زندانونو ته یې کش کړي. ځکه هم فرعون موسی علیه السلام ته وویل که ته له مات پرته بل معبود ونیسې نو زه به خامخا تا د بنجانو څخه وګرځوم. او همداسې هغو ساحرانو ته چې ایمان یې راوړی وي ویې ویل او زه به خامخا ستاسو لاسونه او پښې د مخالفت اړخونو څخه پرې کړم او بیا به مو ټول په دار وځړوم. همداسې د ابراهیم علیه السلام قوم د ابراهیم علیه السلام په حق کې وویل هغه ابراهیم علیه السلام وسوځوئ او د خپلو معبودانو ملاتړ وکړئ. همداسې د یوسف علیه السلام په حق کې وویل چې خامخا به یې تر یوې مودې پورې بندي کړو. همداسې عذابونه امیه بن خلف بلال بن رباح ته ورکړل چې د مکې په سخته ګرمي کې یې په سینه د برې ورته ایښې وې، خو هغه بیا هم احد احد نارې وهلې. همدا تکلیفونه عمار، مصعب، خباب ابن مسعود، ابو بکر او حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړل سوه. ای زما دیني وروره، آیا تا د امام احمد بن حنبل، ابن تیمه او ابن قیم رحمهم الله ژوند نه دی مطالعه کړی چې په هغوی باندې څنګه حالات تیر سول؟ ته وګوره چې نن زمانه کې د دنیا کافران طاغوتیانو د دین بلونکي مجاهدینو سره څه وکړل. زندانونو ته وګوره چې اهل حق باندې څه تیریږي، او دا سلسله به تر قیامته پورې روانه وي. ځکه دغه د اهل باطلو ځواب دی، بل دلیل او حجت نه لري. دا د اسلام د دشمنانو آخري مکر او فریب دی. همدا د خپل دیموکراسي، جمهوریت، سیکولریزم او نور باطلو ادیانو او افکارو دفاع ګڼي. ای د دغې لارې لارویه، کله چې دغه ټول حالات درته ورسېدل او ته بیا هم په خپله لار کې ثابت پاته سوې او صبر دې وکړ، یقینا چې ستا ثابتوالی د دوی د دسیسو شنډوالی دی او د دوی د مکر ماتول دي او د دې تدبیرونه بیرته دوی ته پر مخ ورتپل دي. ځکه ستا ثابت پاته کېدل د اسلام کامیابي او د باطلو شکست او ناکامي ده.